خوږو ملګرو، دا مونږ ټول چې نن دلته یو د دې شاته چې کوم خیال دی، کوم تصور دی، کوم روح دی، هغه زمونږ او ستاسو ټولو هم خیالي ده چې مونږ یو خیال لرو، یو سوچ لرو او هغه هم شریک دی. دا چې د مرګ نه پس یادیږي دا هغه اصلي ژوندي دي. ایډیسن څوک نشي وجلی، دا به تر قیامته ژوندی، د هغه بلب به ژوندی ساتي. He contributed to the humanity and that will keep him alive forever. فیراډے څوک نشي وجلی، د هغه بجلی د 1200 غنټو د ورځې نه 40 غنټې ورځ جوړه کړې ده او تر قیامته به ژوندی. نو دا یاد وساتئ چې انسانیت ته کنټریبیوشن چې دی دا د مرګ نه پس سړی ژوندی ساتي. نو نیاز صاحب کې دغه کوالټي وه، دا زم چې نن دلته ولاړم دا د هغې کمال دی. د اجمل بابا دی، د اجمل بابا دی، د راز صاحب دی، سیف الرحمن سلیم صاحب دی، دا ټول مشران چې وو دی به مونږ له حوصله راکوله، زمونږ تربیت به یې کوو. جهانزیب نیاز صاحب یو ځل ما ته په ټلیفون ووی زه ډېر خواهشمند یم چې تا سره میلاو شم. نو ما ورته وی ما کې څه کمال دی چې دومره دغه دی، تاسو ووایه مونږ خو کشران یو، دومره کشران یو چې لکه دغه خبره د پلار نه ده، نیکه درجه درته درکو. نو هغه ما ته وی چې ستا یو جمله ما په خپل کتاب کې لیکلې ده، ستا د کتاب نه مې اخیستې ده او ستا نه مې تپوس نه دی کړی، نو زه د هغې اجازت غواړم. هغه جمله څه وه؟ هغه تاسو ټولو په خپل خپل انداز باندې ووایي. هغه کتاب کې ما په سریزه کې لیکلي وو چې مرو به هسې م ټولو، نو راځئ چې د مرګ نه مخکې لږ غوندې ریښه خو ووایو که نه. او هغه جمله د هغه خوښه شوه. د دې نه اندازه ولګوئ چې هغه په رښتیاو څومره مین و. یو بل تصور دی وخت کې زما ذهن ته راځي، یو ډېر لوی عالم و چا په قبر باندې مسلې ته راپاڅو. نو د خلکو خدا خیال و چې دی به تلاوت وکړي، سورت به ووایي د قرآن او دعا به وکړي. هغه چې قبر خواله راغی نو هغه وی پلانې خفه دی چې رور یې مړ شو، پلانې خفه دی چې پلار یې مړ شو، پلانې خفه دی د تره زوی یې مړ شو. او وایي زه خفه په دې یم چې یو بند صندوق دی جهان ته راغلی و، بند صندوق لاړ. دې کپرۍ کې هم د آینسټاین، د نیوټن، د رومي، د غزالي د هغې دماغ او هغه د جهان ته ښکاره نه شو. ووایه ریشه دا هر ذهن کې چې څه دي د انسان ذهن وړوکی ذهن نه دی، راښکاره کوي هغه خپلې کارنامې او هغه خپل سوچونه، کیدای شي ستا سوچ د انسانیت تقدیر بدل کړي. جهانزیب نیاز صاحب د دغه کاروان په سالارانو کې چې دغه سوچ خلکو ته ورکو، دغه فکر یې ورکو. دویم اهم څیز چې دی، ما یو شعر لیکلی و، نو هغې باندې مونږ بحث کوو. نو ما ته وی دا ستا چې څه خیال دی، وی دا زما هم خیال دی. دا مونږ چې دلته څه وایو یا څه لیکو یا شعر لیکو، نو دا زمونږ یو سوچ یو زمونږ لیولي، کیدای شي زمونږ هغه لیول دومره د نالج لیول ډېره امپارټنټ خبره دلته وشوه. په دې باندې هم لږ غوندې زه خپل سوچ تاسو سره شریکوم. پوهه څه ته وایي؟ پوهه څه شی دی؟ یو ټکی دی او هغه ما لیدلی دی. نو زه څه موده پس خلکو ته وایم چې دا ټکی زه پیژنم. دا هم د معرفت یوه درجه ده، د پیژنګلو یو درجه ده. بل سړی وایي هغه ماله د دې سپیلنګ راځي، دا دویمه درجه ده. دریم سړی وایي زه په معنی پوهېږم، دا بله درجه ده. او آخر کې چې د منځ کې بلا درجې دي هغې ته نظم، خو آخر کې مونږ وایو چې دا ټکې زه فیل کوم. دا فیلینګ چې دی دا چې څوک کنځلو کې بل ته څپېړه وباسي، دا د فیلینګ لیول دی. او فیلینګ په مورنۍ ژبه کې کیږي، او فیلینګ چې ستا شروع شي
نو هغې ته د خپلو وسایلو صحیح استعمال کولی شي. زه د 18 کالو نه پېښور یونیورسټۍ ته راغلی یم او دلته زه یو اواز کوم چې مونږ فزیکس خلکو ته ښیو، مونږ کیمسټري خلکو ته ښیو، مونږ بایولوجي ښیو. دا لرونه دي او رمبي دي. These are tools. اوزار دي چې کوم مونږ له ساينس پکار دی، کوم انجینیرینګ پکار دی چې په هغې باندې خپل ساينس مونږ معاشرې ته ووځو او زمونږ په معاشره کې اقتصادي اسودحالي راشي. هغه انجینیرینګ میټیریل دی. انجینیرینګ میټیریل هغه ساينس دی، هغه هنر دی چې ته پې د قانونو نه راوتي معدنیات چې پروسس انجینیر پیوریفای کړي دي او د فزیکس او د کیمسټرۍ علوم په استعمال کې او د هغې نه مارکیټیبل پروډکټ جوړ کړي. دا زمونږ سبق پکار دی او دا سبق زمونږ وطن ته څوک نه پرېږدي. د جهانزیب نیاز صاحب دا سوچ و چې را مخکې شئ، be aggressive and tell the people that what's the need of this society and what can take you forward in the economic world. نن سبا د اقتصاد زمانه ده او پښتون به هغه سودا حاله کېږي چې د جیب کې پیسې او د پردو سترګو ته د سوالګري په نظر نه ګوري. د دې ټولو خبرو دپاره د اونرشپ احساس پکار دی. آیا مونږ دا ملک اوند کوو یا نه؟ په ورلډ کې د ایجوکیشن چې کومې فلاسفیز دي شروع کېږي د جامع ازهر نه، د درس نظامي نه، بیا د لیبرل تھنکنګ فلاسفي راله، بیا د ډسپرسیو ایجوکیشن فلاسفي راله او نن سبا د ټیلرډ او انجینیرډ ایجوکیشن فلاسفي خبرې کېږي. مونږ له کوم سبق پکار دی، مونږ له کومه پوهه پکار ده، مونږ به اونرشپ څنګه حاصلو؟ د دې د پوهېدو دپاره درته وړوکې غوندې مثال درکوم. مونږ چې ډاکټر له لړ شو په پاکستان کې، په پښتونخوا کې، مونږ یریږو د ډاکټر نه. او چې څومره زمیندار سړی بې سفارشه سړی نو هغه غریب ته د پال پرهیز تپوس هم نشي کولی. هغه ډېر په عاجزۍ باندې هغه خپل ملګري ته وایي ویره ډاکټر صاحب نه تپوس وکړه چې یاره دا دوایي به تر کومې پورې خورم، پال به څنګه کوم؟ نو دې باندې لږ سوچ وکړئ. ما ډېره زمانه په انګلینډ کې تېره کړه. ما خپل والد صاحب یو ځل انوایټ کو. هغه چې ډاکټر له لړ نو د ډاکټر په هغه کلینیک کې هغه سرجري چې وه هغې کې ماشومانو لوبې کولې او په سوکو باندې ټوپونه والو، کله به یو خوا را دانګل او کله به بل خوا را دانګل. او زما پلار ښه غوسه و چې بار راووتو نو ما ورته وایم تاسو غوسه نه وئ دننه او که نه وي هېڅوک نشته چې دې وړو ته ووایي چې په ارام کښېنئ. ما ورته وایم ستا هغه ورځ یاده ده چې تا به زمونږ نیکه ډاکټر له بوتو او تا به په یره یره د ډاکټر نه تپوس کو چې دا دوایي به څنګه دغه استعمالوي، څنګه به یې دغه کوي. وی او ما ته یاد دي مې هغه ولیو او دا ولیدي. هغه ما ته وی په دې خبره زه پوه نه شوم. مې دا ځکه دي چې د انګریز بچي ته دا یقین ورکړی شوی دی چې دا ډاکټر ستا نوکر دی او دا سرجري ستا ده، او په پاکستان کې تا ته دا یقین نه دی درکړی شوی چې دا ډاکټر ستا په ټیکس باندې تنخواه اخلي او تاله سروس درکوي. نو دا وطن ستاسو دی، د دې تپوس وکئ، د اونرشپ احساس په خپلو ماشومانو کې پیدا کړئ او په ادب او په دغه لار باندې اکثر خلک پښتانه مونږ ډېرو غلط فهمو کې هم پراته یو. علامه اقبال نوم چې زمونږ مخې ته څوک والي نو مونږ وایو د هغه شاعري د خوشحال او د رحمان بابا نقل دی. داسې که د بل شاعر نوم څوک والي نو مونږ کوشش کوو چې چا سره ایسوسییټ کړو. په پښتو ادب کې اجمل بابا لومبې سړی دی. نن ټول ولس د هغه محبوبه سندرې وایي، خټک چې به د ځان سره جړی کله کله. اجمل خټک بابا واحد سړی دی
چې هغه د دې خورې مسله د دې خورې درد راغستی دی او هغه یې مترنم کړی دی او د غیرت چغه یې ترې جوړه کړې ده. د دې نه علاوه که رحمان دی که خوشحال دی که غنی بابا دی ایون که حمزه بابا دی دا ټول د مولانا رومي او د شیرازي د سکول آف تاټ فالوور دي. ډېر لوی لوی انوویشنز یې کړي دي، ډېرې نوې نوې فلسفې یې رامخکې کړي دي. خو اجمل بابا د دې خاورې درد او راز مترنم کړی دی او معاشرې ته یې راوړی دی. نو علامه اقبال چې دی دی په خوشحال بابا مینو، دې کې شک نشته. خدیجه فیروز الدین د ده شاګرده وه، په هغې یې په علامه په خوشحال بابا باندې پی ایچ ډي کړې وه. خو که د خوشحال بابا شاعري، د رحمان بابا شاعري او د علامه صاحب شاعري وګورئ نو هغه د مولانا روم او د شیرازي او د دغې خلکو نه خالي نه ده. واحد فکر چې دی هغه د اجمل بابا دی او جهانزیب نیاز صاحب د دغې فکر د کاروان سرپرستانو کې راځي چې په دې خوره مینو او په دې روانو. یو بله اهمه خبره چې زما د هغې باره کې ماته یاده ده، د هر سړي خپله تلی په هغې باندې ریشه او دروغ تلی، حق او ناحق تلی. زما په ذهن کې چې کوم سوچي زه نه تر اوسه پورې خرڅ شویم، نه جوکاو شویم، نه یریدلیم، نو زما سوچ به پاکي، غلام سوچ بني. د غلام او د آزاد هغه فرق درته ښیمه. باچا خان بابا، خورشید عالم صاحب، ډاکټر صاحب زمونږ ډېر خوږ ملګری او مشر هم و. هغه ته تپوس وکړو څه چل دی خورشید عالم صاحب ډاکټر صاحب چې خدایي خدمتګار و، هغه وی د باچا خان بابا نه مې په جیل کې تپوس وکړو چې بابا دا غلام څه ته وایي او دا آزاد څه ته وایي. دا خبره ډېره قیمتي ده. هغه وی ما ته وی چې ته بهر یې د جیل نه او ریشه وې او یریږي، د دې مطلب دا دی ته غلام یې. او که زه په جیل کې یم او ریشه ویم او نه یریږم، د دې مطلب دا دی چې زه آزاد یم. زمونږ دا قوم چې دی دا تاسو وګورئ ریشه ډېر زیات کم شوي دي. خوشامدګري ټاپ ته رسېدلې ده. په خوشامدګرۍ باندې خلک ډوډۍ ګټي. دا سیز د جهانزیب نیاز صاحب دی او د اجمل بابا دی په کتاب کې غلط و او دا د دې ادبي سنګر کمال دی چې په داسې مشرانو باندې داسې غونډې جوړوي او مونږ او تاسو په هغې باندې خپل سوچ شریکو. د ماشومانو ته دا ووایئ تاسو چې درخواست لیکئ نو هغې کې د ځانه ناچیزو بې مطلبه خوارو او ذلیل جوړ کړئ نو تاسو درخواست لیکئ. دا څه دي خبر یې؟ دا انګریز تاله د غلامۍ ټریننګ درکو. انګریز تاله د غلامۍ ټریننګ درکړی دی او انګریز اوس تللی دی او موږ لکه د ارټي غوی په هغه خپله کلیاڼه باندې ګرځو. په دې سوچ وکئ. په مرزا غالب د ګلزار یو ډېر آوټسټینډینګ مووي ده، هغه تاسو وګورئ. هغې کې بنسیدل چې دی هغه د غالب ملګری دی، د آګرې نه راغلی دی، غالب له هغه راوستی دی. په لار کې هغه کوچیان ته وایي، هغه کوچیان ورته وایي دلته کوز چې زه بس تر دې راتلم مخکې نه ځم. هغه ورته وایي ډو یو نو هو ایم آی ایم پیټر ډریپر. نو هغه ورته وایي چې هر څه یې نو یې به، خو زما اسپ هم ستړې ده او زم ستړی یم، زه به اوس آرام کوم او سبا به بیا بنسیدل بوځم. هغه ورته وایي تا ته پته ده چې زه د ډیلي کمیشنر یم؟ هغه ورته وایي یو 10 ځله دې کمیشنري، خپله کمیشنري د برطانیه کې کوه. نو دې شعرونو باندې درنه اجازت غواړم. مرو خو به اسیم یو ځل، خو ژوند د شان پکار دی چې په سړی د هر څه بیلي سم ارمان پکار دی.